یو سړی و مېلمانه به چې راله نو د ښځې نه ډېر تنګ و ښځې نه به چې مېلمانه به راله دی به کوتک راواغست او مېلمه به یې نه پرېښو کور کې یو مېلمه راغی ډېر معزز و دی اوس سړی کې خیال کوي چې که ښځې ته هم چې چای مې پخې کا یا روټۍ پخه کا مېلمه راغلی اوس مې ښځه خښته په لاس ورپسې راوځي څه وکړم کور ته راغلی ښځې ته وایي چې ښځې خبره خو نه یې که وی نه وی یو ډېر لوی خان راغلی دی بنگلی دی او چمنونه دی او دولت دی او جایگیری دی که دی عزت ولا ورکو نو ډېر څه به راکي نو ښځه خو هم خر دماغه ده که ویل ښه نو په دې زاړه کور کې مونږ اوسېږو یو بنګله به رانه کي ویل بنګله هم راکوي خو که تا عزت ویل الا چرګوړی راونیسه زه میړی چرګوړی رانیولی دی لال کړی دی او زر یې وله روټۍ موټۍ او چای مې بار اجره کې دی خان سره ناست دی ورته ویل خان په داسې بلا اوښتی یم که د دې ښځې نه دې خلاص کم نو عمر ده به دې نیکي منم هغې ویل غم مه کوه چرګ مرګ یې راوړی دی خوړلی دي دا ښځه دې خان وویلې دې سړي ته چې دا په څنګه کور کې مړه اوسېږي زما یار یې او په جونګړه کې اوسېږي راځه چې یو بنګله دله درکم ښځه ورته وایي چې او خان خدای دې ډېر ښه ساته سړي ته وایي چې لږه سوجي نه کومه چې لږه حلوا هم وله وکړم ویل وکړه حلوا یې هم وله پخ کړې ده کډه تړه ویل چې ځو کډه د غریب څه واخو لت کوپړی راغستی دي او په یو دوو خرونو یې بار کړي دي په یو یې کټونه یو دوه تړلي دي او پس یو بکسونه مکسونه ایښي دي او روان چې څه منځ یې مزل یې کړی دی د خان چې کتلي یو کوی په مخه ورغلی دی خانه کوی کې داسې کتلي دي ویله د قدرت مالکه تسلوی خدای چې په کوی کې دیم چمن او باغچې جوړې کړي د ښځې غېږ کې ماشوم میړه ته وایي چې ته لږ ونیسه چې زه به ګورم خو چې دی ورمنډه کړې ده چې کوی ته یې سر ښکته کړی دی خان رستو نه ټېله ورکړې چې غړم شوی ښځه لاړه کوی ته لاندې او دې سړي ته وې زه مبارک شه د بلا نه مې خلاص کړي سړي ماشوم په غېږ کو کور ته راغی چې شپه شوه ماشوم جاړي چې ماشوم جاړي زړه کې خیال کړی دی چې که دا ښځه مې په تندر ولګه که هر څومره خرابه وه خو اوس دا ماشوم راته مري نو سهار یې پړی او بوکا اغستې ده او هغه کوی ته ورغلی دی ورکوزه کړې ده چې ورکوزه کړې چې راکاږي نو خیال به یې کړی چې دې بوکه کې به مې ښځه ناسته وي چې راویښېجو چې راخېجولې چې پاس راغلې ده اوس ښځه نه ده یو بله بلا پکې ناسته ده شیشکه غوندې پکې ناسته دا سړی ورته وایي چې څوک یې بیختي وي زه غورځوم دی ویل چې ومې نه غورځې ډېره نیکي به در سره وکړه چې ومې نه غورځې چې راویښېجوله څوک یې ویل زه بلا یمه دې کوی کې اوسېږم نو ویل ولې راوختې ویل پرون یو ښځه را پرېوتې ده دې سپېږمو ته یې راوستې زړه کې خیال کولو چې دې بلا سره خو ما وعده کړې ده چې که په بل چا کېناستې نه به درځم دا به څه کېږي خیر ځه چې ورغلی دی بلا ورته ویلې چې ما چې تا ته ویلي چې په بل چا کېنم نه به راځي نو دی ورته وایي چې دې له نه یم راغلی چې تا د وزیر د لور نه پاس
دې له راغلم چې د کوی نه هغه ښځه راوتې ده ما نه یې پوښتنه وکړه چې بلا چرته ده نو ورته دې وښیم او که نه بلا ورته وایي چې دا د وزیر لورم ستا شوه خو چې ښځې ته مې ونه ښې هغه د کوی په بلا اورېدلی که نه ماما